نبی علیہ السلام فرمائی نشته یو مسلمان چې هغه ته مصیبت ورسیږي چې تکلیف ورته ورسیږي هر قسم مصیبت شي فیقول دیوی ما امره الله به هغه دعا وی چې کوم الله به امر کړی دی هغه دا انا لله و انا الیه راجعون دا دعا د سنت طریقه دا مصیبت په وخت کې وي اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها دا به ورسره یا الله ما ته په خپل مصیبت کې اجر راکړي او دغه خسته بدله مال راکړي دغه په ځای باندې خسته بدله راکړي دا کوم شیطان فوت شوی دی دا سنت طریقه دا دعا به ویل کېږي چې دا دعا څوک وایي نبی علیہ السلام وایي الا اخلف الله له خيرا منها مگر الله تعالی ته دا غي په یوس کې غوړه شی ورکړي څوک ستاسو وایي مرشد دا کلمه دا غنه خاولات الله تعالی درکړي هر شی چې ستاسو غي دا خبر الله درکړي په یوس په دنیا کې د لخي او درکې او آخرت کې بیا اجر دی وی نبی علیہ السلام دا ویلی ام سلمہ رضی اللہ عنہا وی چې دا سنت طریقه دا والله دې خبر نه ورکړي دا غنه غوړه شی ولا ورکړي وی دا ما د نبی علیہ السلام دا اوریدلی وی فلما مات ابو سلمہ هر کله چې ابو سلمہ وفات شو زما خاون چې دی وی چې دا وفات شو قلت ای المسلمین خیرا وی ما ځان سره ویل چې کم یو مسلمان به د ابو سلمہ نه غوړه وي یعنی زما د پاره مطلب زما د پاره دی دا نه چې د ټول انسانانو نه غوړه او زما د پاره به د ابو سلمہ نه غوړه انسان څوک وي چې زه دا دعا ویم من ابي سلمہ د ابي سلمہ نه ځکه اول بیت هاجر اولنې کور چې هجرت کړې ویلا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام وفیکن ثم انی قلتها ما دا دعا ویل ځکه نبی علیہ السلام ویلو سنت طریقه وا وزنه کې مې ویل ابو سلمہ نه غوړه خاون په ما ته چرته ملاوي اگر دا دعا سنت نه وې وې مې ویلا فاخلف الله لي رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ما ته دا غلا خراکو چې هغه نبی علیہ السلام بیا د سره نکاح کړو دا بډای وډه په اخر عمر کې نبی علیہ السلام ور سره نکاح ورې د پاره چې هغه د قرآنی سره احسان وشي دا هغه د بچو تربیه وشي دی وی ما ورته ویل زه بډای ما کی غیرت ما دا سر بینځه خبري ولا کړی دي نبی علیہ السلام ته بچی می دي وی نبی علیہ السلام یې بچو دغه به دې کومه غیرت به الله تعالی لري کی او ته بډای نه زم بډای ما ده احسان د پاره چې دې قرآنی سره احسان کی نبی علیہ السلام او دې بچو تربیت وشي لکه یو نکاح کول په دین نیت باندې کونډه او دا سره بچی وي په دین نیت دې بچو تربیت وکم دا یو بیل مجاهده دا بیل عبادت دی بیل اجر دی دا خدا زمون استاد معاشره کې نشته دی خدای یوازې د څه د پاره دې د پاره نه چې دا خدای ستانه نشته غني وی دي ستا خدا دې د پاره په نکاح کې دا کونډه دا د بل درت نه لګيږي دې بچو تربیت وزاو کما دې دې به الله سبحانه شان اجر درکړي ځکه د یتیمانو تربیت دا وړه خبره خونه ده خدا حکومت استاد معاشره کې نشته کنه مطلق دې ته ګوري چې خدای وکړه لاله ول بل وعده وکړه قیامت شو د بچو تربیت د پاره نبی علیہ السلام ډېری بیان یې د پاره کړی دا ام سلمہ رضی الله عنها دې د پاره کړو چې دا ابو سلمہ د قرآنی سره احسان وشي او دې بیبي سره احسان چې دې بچو سره احسان دا و تربیت نبی زاو دې بچو تربیت باندې کومه نو په دې نه وګوره د دې دعا په برکت الله ما ته نبی علیہ السلام راکو ابو سلمہ دا غره وکړه نو دا نبی علیہ السلام حدیث دا رښتیا شو